که ډېره لویه حافظه دې ده، ته که ډېر ماهر یې، ته که ډېر پوه یې، فوراً درته قرآن مجید یادېږي. د هغې نه پس هم څه وایه رب زدني علما. ځینې انسان یي که نه هغه وایي زه ما ته رب زدني رب اشرح لي صدري ویسر لي دې ما ته ضرورت نه ځکه زه ذهین یم. نه داسې نه ده. که ته ډېر هم ذهین یې، ته ډېر هم هوښیار یې، د هغې نه پس هم څه وایه رب زدني علما. خدایه څه وکړه ما سیوا که په علم کې. ربي خدایه ای رب زما زدني سیوا که ما علما په علم کې. نو دا پسې وروسته وایه نبي علیه صلات وسلام. نو دا همیشه وایه په خپله مطالعه پسې او چې څه زده کړې د هغې نه پس چې خدای په علم کې مې نور هم اضافه وکړي. دا ډېر قیمتي څیز دی ځکه علم کې اضافه دا د انسان د درجات د بلندۍ ذریعه ګرځي. داسې نه ده؟ همدغه شانتې ده. الله جل شانو وروسته ځکه وایي ولقد عهدنا الی آدم. آدم یې په مثال کې پیش کړو علیه الصلاة والسلام. ځکه آدم ته چې الله جل شانو فضیلت په فرشتو باندې ورکړی او بنیاد یې شی و وعلم آدم الاسماء كلها. خبر اسانه ده که ګرانه؟ داسې وه خبره. خیر وقل تو وایه پیغمبر رب ای زما تربیت کوونکي ذاته زدني ما سوا کې علما په څه کې په علم کې. ولقد عهدنا الی آدم په تحقیق سره موږ حکم کړی آدم علیه صلات وسلام ته من قبل مخکې دې نه فنسیه خو د هغه نه هیر شو ولم نجد له عزما. هغه څه قصد نه وکړی په قصد یې هغه کار نه وکړی چې هغه د مونږ د څه نه منع کړی د ونې نه منع کړی د بوټي نه منع کړی چې دا به نه استعمال او هغه استعمال کړه. هغه څه په قصد داسې کار نه وکړه خو د هغه نه هیر شو. مفسرین حضرات په دې آیت مبارکه لګېدلي دي چې الله جل شانو عجیبه کار کړی. نبی علیه صلات وسلام مبارک ته مخکې وي که نه چې دا قرآن مجید دونه عظیم کتاب دی او ته وایي چې خدای علم کې مې اضافه وکړي او تعظیم وکړه. دا ټولې خبرې ورته وکړي. د دې قرآن مجید د دې فضایلو د دې د آدم علیه السلام د واقع سره څه تعلق دی چې فوراً الله جل شانو د آدم علیه صلات وسلام واقع ذکر. ډېر مفسرین حضرات تلی خصوصا امام رازی رحمت الله علیه بهترین توجیهات کړي زبردست په خپل ځای به. خبره زما ذهن ته راغله ډېر عجیبه داسې بیان کړي. بعضو خو ویلي دې مخکې سره تعلق نشي دا یو نوی بحث شروع. عجیبه خبره دا ده چې یو سلیم الفطرت انسانی که نه سلیم الطبع انسان روغ انسانی نو په روغ انسانانو کې د ټول نه لویه درجه انبیاء کرامو ته حاصل. نو همیشه سلیم الفطرت انسان وي خصوصا پیغمبر چې چرته هم زما د لاس نه خیر هغه ونه ځي. مطلب دا دی چې د خیر رانه ضایع نه شي. خیر ونه ځي دا مطلب دی چې خیر رانه ضایع نه شي. د خیر هر یو جز څه کمه په خپله قبضه کې راولمه او ټول خیر دی بس ټول په ټوله زما شي. د یو سلیم الطبع انسان او سم انسان دا غواړي او چرته نه ضایع کوي خیر. اوس الله جل شانو فرمایي چې اے نبی علیه صلات وسلام ته بچی د آدم علیه الصلاة والسلام. آدم علیه صلات وسلام یو پیره داسې کار کړی چې هغه کوشش کو چې ما ته ټول په ټوله خیر میلاو شي او د لاس نه مې څه ونه ځي. نو په هغې کار کې تعدي کړې وه نو د هغې خیر نه هلته محرومه شوی. نو دلته که په قرآن مجید په اخذ باندې او په دې په ویلو باندې او د حکم په دې څیزونو کې ته تعدي کړې نو ته به هم د لوی خیر نه محروم شي. خبره اسانه شوه ګرانه. نو تعدی نه منع کوي الله جل شانو نبی علیه صلات وسلام په مثال کې ورته څوک پیش کوي آدم علیه السلام. نو آدم علیه السلام ته الله فرمایل چې دې ونې ته مه نږدې کېږه دې طرف نه ورته خبر راله وایي که تا دا بوټی وسکو نو ته به څه شي ته به همیشه په جنت کې. نو څوک یو سلیم الفطرت انسان دا غواړي چې زه د جنت نه راوځم. هغه د جنت ټول خیر چا غوښتو آدم علیه صلات وسلام غوښتو. نو تعدي وکړه هغه څیزي. نو په تعدی کې ته اهمه خبره هیره شوه. څه ته هیره شوه؟ اهمه خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا کوم مقصد دی هغه به درنه پاتې شي. ته تعدي په دې باندې مه کوه چې جبریل راځي قرآن ماته وایي او چې ټول په ټوله زه راواله. فطرت انساني دقه دی چې ټول په ټوله ته راوالې. خو دا دونه اهم کار نه دی. په شا بل یو اهم کار دی ته هغې ته توجه وکړه چې هغه څه شی دی هغه د الله جل شانو هغه احکامات دي دلته ذکر کړي. نه پوهېږي په دې دا ما او تا ته چې دی نبي علیه صلات وسلام مبارک هم تېر شو آدم علیه صلات وسلام هم تېر شوی. دا ما او تا ته وایي چې کم یو کار هم ته په تعدی باندې کوې که نه نقصان به درته ډېر میلاویږي فایده به کمه کېږي. دا نه چې فایده به نه کېږي. او ته وګوره چې کم یو انسان په کم کار کې هم ډېره زیاته تعدي کوي هغه صحیح اکثر خطا کېږي په هغې کارونو کې. بیا دا میس چلو داسې دا مسله همدغه شان. نو څه ولقد عهدنا الی آدم ولقد عهدنا موږ حکم کړی الی آدم آدم علیه السلام ته من قبل مخکې فنسیه هغه نه هیر شو. د هیر دوه معنی دي مفسرینو حضرات کړي. یا د هیر معنی دا چې هغه هیر چې کوم مونږ وایو او یا د هیر معنی یو کار